دا کتاب د مارکیټینګ باره کې هم دی. زیاتې کمپنیانې کسټمرز او امپلای د خپل ځان اړخ ته راغب کولو دپاره او ځان سره د یو ځای ساتلو دپاره مینیپولیشن یعنې د چالبازۍ نه کار اخلي او شارټ ټرم محرکات استعمالوي. او دا شارټ ټرم محرکات کسټمرز او امپلایز ډیر وخت پورې پرجوش هم نه ساتي او نه په هغوی کې د کمپنۍ سره وفاداری پیدا کوي. ولې چې د سایمن سینک د وینا مطابق انسپیریشن یعنی حقیقي تاثر انساني رویو باندې ډیر زیات اثر کوي په نسبت د مینیپولیشن او د چالبازۍ. بزنس نه واخله سیاست پورې په هر قسم مارکیټینګ او د اغوستلو خرڅولو په معامله کې مینیپولیشن یعنی چالبازي یو مؤثره طریقه ګڼلی شي. که هغه یو څیز خرڅول وي یا وټ د خلکو نه اغوستل وي یا د یو شخص یا د عوامو حمایت حاصلول وي او یا خپل سرویسز خلکو ته پیش کول وي. په دې کې شک نشته دی چې په داسې قسمه چالبازۍ او مینیپولیشن سره وقتی فایده خو ضرور کیږي، خو دا خبره بالکل حقیقت ده چې په امپلایز کې او په کسټمرز کې د کمپنۍ سره وفاداری بالکل نه پیدا کیږي. او صرف دا نه ده بلکې د وخت سره داسې قسمه د چالبازۍ قیمت ادا کول هم ډیر زیات ګران شي او د برداشت نه بهر شي. سر به مو څه وګومه خو فایدې یې شارټ ټرم او نقصانات یې لانګ ټرم دي. د مثال په توګه باندې کله هم چې یو کمپنۍ داسې قسمه چالبازي یعنی مینیپولیشن بند کی نو د هغوی کسټمر د هغوی سامان او پراډکټس اغوستل بند کی. ولی چې هغوی ستاسو د کمپنۍ د ویژن او د مقصد نه متاثره نه وو بلکې د مینیپولیشن او د چالبازۍ په ذریعې سره راغب شوي وو. او بل اړخ ته ستاسو امپلایز هم په بېزړه سره کار کول شروع کی ولی چې هغوی هم متاثره شوي نه وو ستاسو د ویژن نه بلکې د مراعاتو او د سهولیاتو په بنیاد باندې هغوی راغب کړي شوي وو. او دغه شانتې د هغوی په کارکردګۍ باندې هم اثر وغورځېږي او اول اخر د کمپنۍ او د ادارې زوال شروع شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.